که داسې څوک چې ما سره لږ وخته پورې کومک وکاندې زما بچي واړه دي چې راغټ شو زما بیا هېڅ شي ته مجت نشته بس الله برنۍ راماندې راولي اوس ډېره مشکل کې ما بس ډېره سبق ونې د اړي به راله وکاندې دا مشکل به هوار شي خو اوس ما بچي واړه دي ډېره بېوسه یم ټوله ورځ هم په ژړا تېره کړو شپه هم په ژړا تېره کړم بس بېوسه یم ښه ډېره یو غریب مېړم او هغه دغسې راولوېده بېوسې ورځې او سوال چا نه خر غوښته او بس دغسې لرګو له لاړ راولوېده. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمنو اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. درنو دوستانو یو داسې فامیل ته راغلی یم چې د دې فامیل ویډیو چې ده ما په یو بل بنسټ کې ولیده او بیا ما د خپل ملګرو سره شریکه کړه نو هغه ملګرو یو څه مرسته وکړه. دوه کورنۍ وې 55,000 روپۍ مرسته شوې وه چې 25,000 روپۍ مې یوې کورنۍ ته ورکړې او 10,000 کلدارې مو دغه فامیل ته راوړي. د دغه فامیل سرپرست چې دی دا سحر وختي پاڅېدلی دی د خپلو بچو په رزق پسې یو خر او یو تبر او غره ته تللی دی. هلته په غره کې پوره وه د الله رب العزت امتحان و او دی په غره کې رالوېدلی و وفات شو. فامیل بې سرپرسته پاتې شو. اوس یوازې په دغه کور کې یوه کونډه خور ژوند کوي چې دغه کوټۍ هم تاسې ګورئ کړکۍ دروازه دغه هر څه جوړ کړي وو خو چې هغه ورنه لاړو نو دغه اوس کنډر پاتې دي. دا فامیل بې سرپرسته دی. یوازې دغه مرسته نه بلکې څومره ملګري چې په بهر هیوادونو کې یا په هیواد کې دننه یې د دغسې فامیلونو تر شا سره دوامدارې مرستې وکړې چې دغه فامیل دا احساس ونه کړي چې زموږ څوک نشته دی. زموږ هیواد چې نن سبا پکې ډېرې خویندې زموږ ډېر ورونه سوال کوي د هغوی تر شا دغسې څوک نه وي نو که دغسې دوامداره مرستې وشي انشاءالله دغه واړه بچیان به یې راغټ شي او د سوال نه به بچ شي. نو راځئ د دغه خور سره یو څو لنډې خبرې کولو. زما خاوند تله او غرله او دغسې په غریبۍ پسې تله بس راولوېده او بچي مې واړه دي او د وړو بچو ته بس مې بس سرپرست نه لرم او اوس مې دغسې کوټه کې بس نه کړکۍ لري نو ور لري او وړو بچو سره ناسته یم خدای چې نه واړه بچي مې تورخان ته کېوځي چې 20 روپۍ د رقم نشته. درومې مخکې مې سبق یې اچولی و چې بس پلار یې مړ شو تورخام له درومې یا 300 روپۍ وګټلي یا 200 روپۍ وګټي هېڅ کار هم نه تر جوړوي او هېڅ شی هم رانه وړي کله چوره سره وخېجي او بس دغه یوه مې لور ده او 5 زامن دي واړه دي. یوه مې ګردې خرابې چور هېڅ شی مې نه ده او چې ناروغان شوم 1 روپۍ هم نه لرم. یو مې لیور دی هغه ته خپله کورمه ورغاړې ده او بس دومره وسه نه لري چې ما سره کومک وکاندي او بس بچي مې واړه دي بس ما ته کور دغه نشي راپوره کولی. یو زوی مې ناروغه ګردې خرابې هغه هېڅ شی هم نشي کړی دغسې واړه بچي راته پاتې دي او بس دغه ما کوټۍ دغسې کنډاله پرته اوس نه کړکۍ لرو نه ور لري او دومره وسه مې نشته چې زه خپل بچي په عمل کړم. بس نه مې پکۍ شته نه مې شیشه شته بس ژمی راماندې راغی اوړی خوره کمو بس تېر شو بېوسۍ نه دغسې ټوله ورځ هم په ژړا تېره کړو شپه هم په ژړا تېره کړم بس بېوسه یم ښه ډېره بس نوره بېوسي نه راماندې ځایږي بس دومره بېوسه یم چې بس یو غریب مېړم او هغه دغسې راولوېده بېوسې ورځې او سوال چا نه خر غوښته او بس دغسې لرګو له لاړ راولوېده او بس دغسې اریان ناست دي سره بچي مې واړې ول مې سبق یې اچولي و بس اوس تورخام له درومي تورخام نه هم لیا سره وخېجي لیا لږ شی راوړي بس هغه هم لیا سره رام نه وړي ناست دي بس که داسې څوک چې ما سره لږ وخته پورې کومک وکاندې زما بچي واړه دي چې راغټ شو زما بیا هېڅ شي ته مجت نشته بس الله برنۍ راماندې راولي اوس ډېره مشکل کې ما بس ډېره ور شی به راله وکړه چې تش راغټ شي اوس واړه بس د اړۍ به راله وکاندې سبق ونې د اړي به راله وکاندې دا مشکل به هوار شي خو اوس مې بچي واړه دي ډېره بېوسه یم. من دوستانو د دغې خور خبرې تاسې واورېدې هره خبره یې وژل کوي. غربت د هر چا اقتصاد د 0 سره ضرب دی په دې وخت کې چې بیا درنه الله رب العزت خاوند هم وخت خدای دې په هېڅ چا نه راولي نو هغه هم ډېره سخته ده. دا هغه 4 ورونو مرستې چې یو ورور د بهر هیواد نه پکې 15,000 افغانۍ مرسته کړې وه د المقدس خیریه بنسټ رئیس او د هغې 2 معاونینو مرستې کړې وې 25,000 روپۍ مې بلې کورنۍ ته ورکړې او 10,000 روپۍ مو دغه خورکۍ ته راوړې. په دغه 10,000 روپۍ باندې به زیات نه زیات یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت ګزاره وشي او که دوامداره مرسته نه وي نو دغسې فامیلونه د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخ کېږي. موږ او تاسو زیاتره په بازارونو کې ګورو ماشومان سوال کوي یا تورسرې خویندې میندې مو سوال کوي یا ماشومانې وي په تورخم دروازه کې چې دا کوم بد حال دی دا د دغسې حالاتو وجه ده دا د دغسې پیښو وجه ده یا په دې وطن باندې سر ورکړی وي یا په بله پیښه کې شهیدان شوي وي سرپرست نه لري مجبوریتونه دي د سوال نه ورته دا ښه ښکاري چې دوی په شا باندې پیټي وي سي د سوال نه ورته دا ښه ښکاري چې د دوی ماشومان مکتب ونه وایي او په دغه ورکوټي ځان باندې مزدورۍ وکړي څه وکړي بله چاره نه لري
په وطن باندې دغسې حالت دي. د دې خورکۍ خبرې تاسو واورېدې چې د سبقونو نه مو بچیان راوویستل ځکه چې سرپرست مې وفات شو او مجبور یم چې اوس تورخم ته زما څو بچیان ځي. په مخکې ویډیو کې د دې لږ یو غټ شان ماشوم و تقریبا 10-12 کلو هغه اوس نشته. معلومات چې موږ تورخم ته تله ټلیفون هم نه درلود چې موږ ورته زنګ وهلی وای. نو دوستانو دغه 10,000 روپۍ خورکۍ ته اوس وخت کې لاس په لاس ورکوم او نورو مرستو غوښتنه درنه کوم چې په آینده کې زموږ په دغه هیواد کې ډېرې تورسرې ډېرې خویندې میندې دي او هغوی بې سرپرسته دي. د هغوی دپاره راسره خپلې مرستې جاري وساتئ. دغه 10,000 روپۍ خورې اوس در سره واخله او ډېره ډېره دعاګانې هغه ورونو ته کوه چا چې دغه مرستې کړې وي. قدرمن دوستان نورې مرستې هم زموږ سره جاري وساتئ. موږ به یې دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه.